کافران مشرکانو به یو کفر کو هغه دا چې الله وی میاشتې به مخکې کولی وروستو کولی او څلور میاشتې په دې څلور میاشتو کې جنګونه څه دي حرام دي او باقي چې کوم حرام کارونه دي په نورو میاشتو کې هغه بیا په دې کې ښه سخت حرام دي خو زیاتي ده چې جنګ جګړې پکې بالکل حرام دي نو هغوی ته هم پته و چې څلور میاشتې خو عزتمنې هلته د جنګونو خو هغوی تاریخ ته کاروبار یې به دی نو داسې کار به وکړو اوس په محرم کې ضرورت راغی جنګ کولو ته او لازم به جنګ کوي نو داسې چل به وکړو چې دا محرم به وي حلاله میاشت وګڼو او د دې په ځای به د سفرې دا میاشت حرامه کړو دا به عزتمنه کړو د خپلې مرضۍ مطابق یو یې حلاله کړه بله یې حرامه کړه هغه یو یې رامخکې کړه بله یې وروستو کړه ځکه چې په دې کې زموږ جنګ ته ضرورت دی یحلونه عامه الله یحرمونه عامه یو کال به یو میاشت حلاله ګڼله بل کال به هغه میاشت بیا حرامه ګڼله بله به یې حلاله ګڼله او دا د هغوی د خپلې مرضۍ دیني ته جوړ کړه خو څلورو میاشت به د څلورو شمار به پوره کو بس لیواطئو عدة ما حرم الله الله وی صرف به د میاشتو هغه شمار پوره کو چې په کال کې 12 میاشتې 12 میاشتو کې څلور عزتمنې دي موږ به د څلورو شمار پوره کو مخکې وروسته کوو به خو څلور به پوره کوو نو دې مضر قبیلې ولا به دا کار نه کوو دوی به وایي نه د رجب دا میاشت دا موږ مخکې وروسته کولی نه شو او خصوصا هغوی به دا مخکې والی وروسته والی په دې رجب کې کوو ولې به په دې کې کوو دا درې پرله پسې دا جدا ده د میاشت جدا ده نو دې کې به هغوی مخکې والی وروسته والی کوو کله به مخکې کوله کله به وروسته کوله دې قبیلې به پکې نه کوو دا چې مضر ورته ویلی کېږي عربو کې دا مشهوره قبیله نو ځکه بیا دې میاشتې ته هم ویلی کېږي رجب مضر ها دې ته رجب الفرد هم ویلی کېږي الفرد رجب الفرد او فرد ورته ولې وایي ځکه چې دا د دې باقي درې میاشتو نه یوازې ده باقي درې میاشتو نه دا میاشت څه ده یوازې ده نو ځکه باقي درې میاشتې هغه پرله پسې دا یوازې ده نو دې ته ویلی کېږي رجب الفرد دا رجب په هغه میاشتو کې دی چې هغه عزتمني دا خو پته موږ ته ولګېده د دې د لاسه دا میاشت چې ده خاص فضیلت لري او عزتمنه دا فضیلت ثابت دی د قرآن او د حدیث نه نو په دې کې هر هغه څه ناروا دي چې څه په نورو میاشتو کې ناروا دي خو په دې کې بیا هغه حراموالی هغه ښه سخت دی ځکه چې میاشت عزتمن میاشت ښه الله رب العزت په دې میاشتو کې بیا خاص کر څه حرام کړي دي په دې څلورو میاشتو کې خاص کر څه حرام جنګ او قتال جنگ او قتال په دې میاشتو کې بالکل څه دی هغه حرام دی الا په یو حال کې روا دی چې کافر د سره شروع وکړي حمله یې د باندې وکړه نو ته خو به خپله دفاع کې او میاشت عزتمنه ده ته به جواب ورکې تا بېعزتي نه ده کړې د دې میاشتې بېعزتي هغه کړې ده چې شروع یې کړې ده نو شروع به ته د خپل طرف نه به نه کې په دې میاشت کې بیا زموږ په ملکونو کې خو چې بدعت نه وي شوی او موږ په دین کې ټانکې د ځان نه لګولي په موږ وخت پاس کېږي نه پاس کېږي الله رب العزت دا وحی را لېږلې ده په دې مبارکو ښارونو کې په مکه او مدینه کې او د هغې خوا او شا کې او د دې زیره چې موږ ته دا دین را رسېدلی نو په دومره غټه لار هغې کې بعضو ته هغه دین بلکې ډېرو ته هغه دین رسېدلی دی چې په دې لار کې د هغې سره ډېر څه ملګري کړی شوي د ځان نه هغه په دین کې نشتي نو موږ ته هغه هم دین ښکاري او سبحان الله که تاسو خیال کړی که نه دا یو ډېر اهمه نقطه درته ذکر کړو دا بدعت نه دی په دین کې نوی کار
دې ته د بېدینه سړی هم سم خوشحالی سم ورته خوشحالي ولې د دې نه تاسو دا معلومولی شئ چې دا شیطاني کار دی ځکه که دا رحماني وی د الله د طرف نه وی نو دی خو نوره دینداري نه کوي لکه زه پهله مثال درکم وی رسول صلی وسلم چې به کومه ورځ پیدا شوی دی په هغه ورځ به اختر لمانځي او جماعت کې به کښېنې او الله الله به کوي او قصې به اوري د سیرت او قصې به بیانې او غاربې به راکاږي او څه به کوي صحیح ده اوس یو سړی دی چې پوره کال لمونځ اودس نه کوي پوره کال لمونځ اودس نه کوي نه روجې نیسي نه هغه څه ذکر او اذکار کوي خو په دې ورځ چې دې ته کوم خوشحاله او ښه په اهتمام سره جومات ته وختي راغلی ټوپۍ ورته هم په سر کړي اوس عجیبه ده چې دې فرضي لمونځ نه کوي فرضي لمونځ هغه چې پرېږدي ته کافر کېږي چې بلکل څوک لمونځ نه کوي کافر کېږي هغه ده پرېښودی دی دلته ولې دی دومره خوشحاله خوشحاله دی دا نښه د دې ده چې دا شیطاني عمل دی نو شیطان ورته ښایسته کړی دی د دې رجب د میاشتې مبارک کې ډېر کمزوري او منګړت روایت بیانېږي چې دې کې دا کول او دې کې دا کول په پلانې میاشت کې پکې لمونځونه کول په پلانې شپه کې نو ته به هغه سړی ویني چې فرض لمونځ نه کوي فرض لمونځ هغه به هم په دغه شپه ولاړي او لمونځ به کوي لکه ولې وایي دا د رجب میاشت ده زبرګه او په دې شپه چې څوک لمونځ وکړي نو لکه ده چې زر کاله د الله عبادت کړی ښه یا سل کاله د الله عبادت کړی صحیح شو او د دې فرضو سره به څه کوو ته جنت ته ځې څنګه او ته فرض لمونځ نه کوې ته جنت ته څنګه ځې او ستا عقیده خرابه ده ته جنت ته څنګه ځې ته روجې هم نه نیسې فرضي ولې دې کارونو ته دا خلک ګرم ګرم کېږي ځکه چې هلته شیطان ورته ښایسته کړی دی په دې نقطه ورسېدی که نه او دا به ستاسو تجربه هم شوي تاسو به لیدلي دا کسان نه دا بېلمازه دوی دې بدعاتو ته ډېر سخت خوشحاله سخت ورته خوشحاله او دغې ورځې له ټوپۍ هم را پیدا کړي اکثر د پنسې هم د ګیټو نه به را کړي په دغه ورځ ښه دغه دا ورځ چې راشي د محرمه 10 محرم نو ده به ځان داسې دینداره کړی په دغه ورځ نو سړی وایي چې په هغه ورځ خو روژه شتي چې موسی علیه السلام الله نجات ورکړی نه د موسی علیه السلام قصه بدله ده په هغه نه دی په دغه ورځ حسین رضا شهید شوی په دغه ورځ به تورې جامې اغوندي په دې میاشت کې به نکاحونه نه کوئ او په د ځان نه خبرې جوړې شي دې ته به ډېرې سخت کوي ښه په دې میاشت کې به نکاح نه کوې دا بېدینه به راته هم لګي تا ته به دقه وایي او زینا او فحاشي او غلطي ویډیوګانې کته او دې مباره کې څه وي نو دې کې دته دې څه نه وایي خو چې کله مسله د بدعت راشي د ځان نه په دین کې خبره جوړه شي چې په دې میاشت کې به نکاح نه کوې نه په دې میاشت کې نکاح نه پکار چونکې اوس مخکې خبره واوره چونکې د پیغمبر نوسې په دې میاشت کې شهید شوی نو د پیغمبر نوسې پکې شهید شوی ته پکې فحاشیانې کوې او هغه دې د حلال نکاح نه بند کړی دا بل سړی حلال نکاح مه کوه ځکه چې د پیغمبر نوسې شهید شوی او ته چې د فحاشیانې کوې د دې سره به څه کوو نو دا ګوره تاسو ته ما ډېره اهمه نقطه نن بیان کړه چې په دې بدعاتو خرافاتو کې به تاسو اکثر بېلمازه خلک کینئ او هغه خلک به ویني چې عقیدې به یې ګډې وړي بل یو خبره ته ذکر کوم د موت ذهن الله بوتو د بېدینه خلک نه دوی داسې شارټ کټ لاره خوښوي خیال هم دی که نه نو چې اوس یو مولوي صاحب لګیا دی بیان کوي د ځان نه دروغ بیانوي دې باره کې ډېر حدیثونه د ځان نه جوړ کړي د رجب په 20مه شپه بعض فضیلت د نیمې شپې بیانوي د نیمې میاشتې دا کوم شپه چې ده چې چا په دې شپه باندې لمونځونه وکړو دله به الله جنت ورکوي او لکه ده چې 100 کاله د الله عبادت وکړو او دې څوک وایي 2 رکاته لمونځ دی څوک وایي 12 رکاته لمونځ دی څوک وایي